نه د نن ورځې نه یې چېرته اړم سړیه نه بالکل پیسې مې برابر کړي دي خو چې دغه چرخوړلې کور ته راشي نو زه یې درلیږمه نه ګورې غټ احسان دې راباندې کړی دی پوه شوې که نه او سلام علیکم. وعلیکم السلام داسې څه دي زه تا ته بیا رینګ کوم ښه صحیح ده جي سلام علیکم. وعلیکم السلام. په خیر راغلی. څنګه راځي؟ په مخه دې ښه خوند دي ادب دکې نشته چې ما تا ته د خبرې کولې خلک په موبایل باندې خبرې کولې. ولې غزلې مې ورته ویسه ما وکړې کپنۍ والا څه لګي دا تا ته زه نه چې اوچت افسر کار ته زما کپنیانو والا څه خبرې کومه ولې ته اوس ولې قهر څه چل دی کار نه مې ورڅخه اختر چې کوم نه مچالې والا پیسې غواړي ورکړه که نه ولې ته بیا نه ورکړې څه برابر کړي مې دي والا خو ستا انتظار و دا ولې ورته 15,000 روپۍ دي والا 15,000 ډیوه تیل لټین باتی شیشه بوتل شړشم ہوتیل برابر دي 15,000 پیدا دي کړي که نه 15,000 دا ستا شمېره وه ولې نو بیا به دې پکې مانګې چیلم کوزه لوټه دا هغه چې څونه پیسې وي هغه مې پکې صحیح نه وړي راځي که نه دا رومنینسي دا ما چې وشماره دي رومنینسي پېژنې وایه ښه وایه که راځي تا ته بله خبره کوم ما دې باندې پکې کې پیسې راکړې جیب خرچه چې وایه بچي لاړ شه شیرې پیرې پې وکړه د میانو پارټي پې وکړه ځان له پې څه وایه 1,000 روپۍ به دې پکې ما راکړې ټولې ما دې رامانې پیسې ویوړې او راوړې میانو پارټي کې داسې چل به وکړې که نه چې په 100 روپۍ باندې کونډه کېږي او یو 2 غزه تار به را پیدا کړي پوه شوې که نه او دغه ته د عمرزو دا غټ سین بیګي په دې غاړه به ورته کښېنې که دې ونیول ماښام به پې دواړه چیرې پیرې نو چې تیار راوړو نو ښه نه راځي ته راسې تیارې ته خوشحالېږي پاڅه ځه ته وځه ټولې ما دې رامانې پیسې ویوړې راوړې ما دې پکې جیب خرچه رانه کړه ته دغه یو څه نو د کور غمونه هم ولې کوه سوداګانې هم ولې کوه دلې پکې چیرې پیرې له پیسې هم ورکوه موشي کشته یا بیا یا زویا په خیر علي څنګه خیر دی زویا دا ته چیرته روانې یا زویا چېرته به لاړه شم زه خو اوس بوډۍ یم د ګرځېدو نه وتې یم خو د لور ګمې تلمه د جامې مې خیرې شوي مول چې پاکې راله وینځي ښه زه سره ویسم نه زویا الله دې لوی سړی که ښه خو یې که نه ارشدا راته ووایه چې په تا باندې د کشتۍ نوم چا ایښی دی یا زویا چې جینۍ ومه نو کشور سلطان ومه چې راواده شومه نو کشور وشومه او چې اوس بوډۍ شومه نو کشتۍ شومه کشتۍ یا بیا خلک به مخکې ترقي کوي او ته په شا را روانې یا زویا د اخري زمانه شوله ټول خلک په شا روان دي ښه دې چلو کړه زه سره ویسم نه زویا لوی سړی زه واشه زه زه په نیا دې دوا سلام وایه کشتۍ بېرته سلام یو خدایه کړي زمانه شوله نوم هم خلک سړي ته پوره نه وي دا څونه د ګناه خبره ده خو دا خلک نه پوهېږي یا الله دا ټول پوهه کړي ښځې ډېرې دي خدای پاک په بله ښځه راکړي نو سړي هم ډېر دي ماله به الله بل راکړي د بې شرمو ښځو هم دقه سوالونه وي نه بې غیرته سړي هم دقه خبرې دي تا سره ما څنګه په دې غریبۍ کې وخت تېر کړ تېر دی که خو زندګي دې لاله د خاورو د لاندې کړه ټول عمر به په ډېرانونو ناست وي ماره نه سړی جوړ کړ په نشو تماشو به پروت وي د مور د کور نه چې کوم دي پوتړه راغلې وي دلته ښځه شوې ستا په کور کې رانه پوتړه جوړه شوه زه چې مور کره ګرځېدم نو تا به چې د یوې شپې ناوې ما داسې به ګرځېدم ما ته پته لګي د یوې شپې ناوې نه وي د یوې شپې خره وي ته ما ته ده ووایه که نه ته زما بند کېږي سله ستا چې ته بار کار روزګار شته او که نه صرف دا کټ تین میلې دی بس ښځې خو نن سبا کور کې خاوندان نه پرېږدي بد پې لګي کور کې بد پې لګي خود را باندې بد لګي چې زه د ګاونډ نه اوړه راغواړم او ځان لې پخومه ته به رسم نه شي ښځه لیږي نه هر څه به مې راوړی ما څه نه دي راوړی دی کور ته نو زه خره یم د خرو نه هم زیات په سترګو ړوند مې چې زه یې کولم کولې مې نه
خو هغه مور د خدای را سره خلاصه کا بیا قارقان چغې وای را روانه ده اوس په راشي یم ستا به بیبي د الله سره خلاصه کی چې ما پسې رښتې لراتله چې په داسې بې غیرت یې زه غر کولم شکر وباسه چې زما غونډه کې خاوند له خدای درکړی دی یعنې پتا چپړې چا څه کول ستا باندې چا څه کوله دې لکې خرې یزویا خواږه به ستړمشي یزویا څنګه ښې جوړه هغه د وړو کوالي خو یې کې خلورې لوري هغه لوپټه دې نه پسر کړي دوپټه نه چرته پسرې چې لوپټه نه پسر کې کور نه پرشتي تستی دا خو ته اوس هم وي خواږه به چې په کور کې ښځه ناسي نو کور په ښکلې ښکاري ته ما ته دې ووایه که نه چې دې مخکې مسلې راوالې نو ته د جمعې مونځ له ځې ولې نه ما ته مسلې په کور کې کې کافر خو نه به شکر سار مې جمع سره دې مونځ کړی دی ټول کمال په سړي کې چې کومه ښځه کږه ګرځي په سر یې لوپټه دی د کور خدمت نه کوي سړی د کور بې خوند دی دا چې چا ورته په کور کې عقل خولي نو خلک ورته بیا په خپله بیا سر کې عقل وي خو کم دی نو ستا په کور کې د ما نه شته عقل وتښتېدو بې عقله ښځه وي مقه د بې عقلو خبرې کوه بیا بې عقلو سره کېناستم نو بې عقله شومه ورشه دې مور لري چې ته د یوې پیالې چای غم وکړه چې ته اوبه ونه راوړه غریبه ستړې ستومانه راغله او دا دې سره وړئ یزویا دا مې جامې راوړلې بیا بجلي نشته کرکړی خراب دی هغه بوکه مو چې تاسو که خو موټر دی بجلي هم درکه شته زویه او بیا وینځم رانه زه بیا درنه وینځم ای شاباش او به وینځي خدمتي لور مې د غوټا کې دی چوپړي را لېږي او ستا د بیبي هغه چوپړي ځم نه خپلې مور به نینځم یو خبر ته کوم چې را کیسې پرېږدئ نن واره ویجاړه مه کوه راته اوس د دې مخکې غږ وکړه که نه د چا مخکې د کوسته باندې د دې مخکې سر ماتومه نو بیا به دا مور وي چې لا راغلی یم او په لوله لا سر مات خبردار ګوره زما سره به انټ پینټ نه کېده که یو لور مې وتاله ما ډېره په محبت درکړې او که نه ډیپینډ به ولې کوم ټول د کوره بدماشاني دي لکه د خوږ لاس یا دې د غلا په هر څه باندې عادته کړې وي که نه پېښ وي نو زه دې پې غرقه کړې یم نو یې لورې ما خو تا ته ویل زه به تا هغسې ایله ورکوم چې ژوند دې خوار وزار چې ته دې سړی احساس کړي چې الله درنه رضا شي د دې الله نه رضا کېږي تا نه الله سړی نه جوړ کړي نو زه بیا نه څه جوړ کړم دا خبرې پرېږده اوبه راله راوړه چې هغه له پوخ که لږ تریخ پوکه سر مې سمه ټکا که یو خو په چینچیانو کې رالم پخوا به داس په مزلو سم خوند بیا کوو زویه کېنه زه رانه چای دې خو را مخکې شه کېنه دلته کېنه سمه دلته سمه کېنه ورې که زما په سر دې ورته سوي نو په خپله به یې سم ورته نه وایم ته ولې تاویږي را تاویږي زویه ښه دی تا ته مې دا خبره کوله چې خدای پاک د لښه ښایسته زوی درکړي ماله نوسې او نوم به ورله ګورې زما په تبک دی څه وله کېدم ملک احترام نوم به ورلګ دی ملک احترام احترام نوم مې ډېر خوښ دی زویه په تا مې پیرزو شي زولینه د مامورې چې ته څه وقبه کومه ای شاباش. خو دا لور دی نه ده په خولې کې دوه ګزه جبر دې ته لږ عقل وښوی د خاوند سره لږ ښه خوی کوه ای زویه دا والي اوبه کم کور کې چې غریبي راشي په هغې کې ټول عمر جنګ جګړې ته لږ مټې ښکته پورته که پیسې راوړه زما لور ډېره خوشحال بخته ښځه نو ده دما خو ډېر ښه قسمت و چې واده مې نه وکړی له غونډو مو د دا شرم پکې لا پاتې په خدای نه ویرېږه اخري وخت یې دا نسوار مه کوه یا زویه غم پې غلط وم ښه غم پې غلط غم پې غلط وم ښه زه څنګه داسې کار وکړه داسې لږ بار زه ملک چکر تاسې چل کوه مرزو ته چې لاړ شي دې له لږ کیرم راواله زه کېنه بېبې تا له کیر راوړمه ښه ګرم راوړه زویه سپېرکۍ د سیسا خان دوکان نه راوړه که جمال آباد باندې راتلې ښه یو چې دا نسوار غورځی که نه د یې خولې کې لږه ګوته وښه مرض به دې شي یا زویه نو خلک چې خوله وایي غاښونه یې زما خولې کې غاښونه کم دي دا دا کم سرې دې جامې دې پکې دا څه د پروزي ریرې باره مو ستاسو د لاسه زه غرقه شوې یم یا لورې پنځه وخته مونځ کوه خپل کار سه کار ساته په تا به هر ټیم د الله نظر وي وی د خواښې مال زما او د زما مال هم زما خو نور څه ني خواښې د خواښې مثال د موري د پردو خلکو نه خو موږ نه والې اوس دې د لور له سپږې ګوره زما نه سمیت به 2 روپۍ دا ډېر شي ای بابا ډېر ظالم دوست دی دا خلک وایي د دې تصویر په غر کې لار وباسي بالکل په غر کې لار وباسي چې مزدورانو دې ورکې په غر کې لار وباسي بس تش ټوله ورځ د دې روپو باسته 200 روپۍ راوړه روپۍ څومره روپۍ دومره روپۍ کې د روپۍ واله روپۍ هغه روپۍ دغه روپۍ ټولې روپۍ دي او خلک وایي دا پیسې د لاس خیرې دي پته نه لګي چې دا د لاس خیرې به کله زموږ په دې لاس پسې نه خري چې دې جیب کې واچولی سي نو زه خو مونځ اودس کومه خو دماغه مونځ اودس خو د هغه په حق کې لاړ شي هلته جومات ته لاړ شي چا نوې سپلې
استی کنه مستا هغه ته ډیر پاوا کی کور ته راوړي لګوري دل عالم چاره ته ویلي دي هغه ونډه نو خزو وستا چې کوم زوم دي دا خو زما زویم دستا خاوند دي وي د شیانو سکینه په 400 وخت هغه تور غوندي شېسکی اته شي نسکی هغه سپینه پوره مو سره سکی اوس ته خبر شوي دا استاد جون سره دا لوبي ټوکې کوي سړی په موټي کې والا ګوره خو ځکه ډیر کمال آرام کېنه خو دغلا غوښه به یې راله پخه کړه او زه دې پیغر کو تباه کړم اوس یې موټي کې والا خو د موټي نه بار شوي دي خیر دی لوري چې د چا په کور کې هلکان نه وي ماشومان زامن هلته هم یو بل ته پامي جنګ جګړې او کله مینه محبت هم کوي خدای پاک دې له زوی درکړي ته وګوره چې څنګه په کار دې راځي دا خپل خاوند او ویم چې څنګه زه غر کې مرض سبا مې هغه اولادم غر کي چې په داسې کور کې راځي چې اورې نه کی ته کېنه ما چې باندې کړی را یا لوري ښایسته چې پوه کړه تیم راځه اوس کله او خاوند دې څه شو چې را سکینه سمې له کار دی بازار ته مې ونه لېږو تا له کیر راوړي یا لوري الله دې لوی کامیاب او کامرانه لره ته کېنه راکړه کونډي کې بدل ته کېدم ما خو ځان سره جامو صابون نه وړو لوري صرف شته زه به پکې صرف واچوم غم مه کوه خو ځان سره پیسې راغېستې چې بیا پې صرف راوالم خو ځه هغه زوم له به مې ورکړمه بس غرقي السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه سره بخیر. جوړې ته ټیک ټاکي شکر الحمدلله څنګه سره د با شروع کړې دلته روپې الته روپې مخکې روپې وروسته روپې دا څه کې پرې پیسو باندې ما چې امانت ته راغلی وای دا ولا ویسا یو دکاندار دی راغره د اختر مسالې والا دا غره وړم کنه خو دا یاره سوچ کوو ته تریو ما یاره څنګه دا پیسې ډېر عجیبه شیز دی دا اوس 500 روپۍ دي کنه ته مو ته روپۍ وې او زه مو ته روپۍ وې ما روپې خو دې کړم یو ته پوښتنه سره کوم کله دې سوال جواب دی راځي ټیک راکو کنه نو تا له دا 500 روپۍ انعام درکما تپوس کوه مړه دا راته کنه چې دې ته خدای ټول خلک 500 روپۍ وایي بالکل وته وای دې نمونه خو بدلیږي را بدلیږي څنګه بدلیږي را او بدلیږي چې په موټر وې را روانه پرچه درکې ته څه وایي جرمانه دا خبره خو ټیک ته او چې ډاکټر لاړ شي بیا دې ته وایي پیسه او چې بیل در پسې راشي بیا به بیل جمع کې په ډاکخانه کې په بینک کې او که ګاډي په پارکینګ کې چاله ګاډي واخیسته بیا وایي کمیشن راکړه بیا کمیشن شي بالکل او که چا نوکرۍ دپاره اجازه دی چې ما له نوکري وګوره نو بیا به وایي راکړه دومره پیسې او بیا رشوت شي او کنه چې ټرفیک والا دی مخامخ کې نو وایي پرچه ده دا خبره هم دې صحیح نو تا نه یو تپوس کوم که نه چې دا پیسې به ښځې له ورکې کور کې نو هغې ته څه وایي ما دومره ګران سوالونه نه مه کوه څه وایي ورته خرچه شاید دې غلط وکړي نه پیسې مې نه درکولې یو کار دی کنه زما دومره مازغه کار نه کوي او ته یو کار ولې نه کوي چې ما سره شرط کېږي 5,000 روپۍ یا به سره 10,000 شي او یا به دې 5 نه خلاص څه شرط دی شرط یې وایه ما پسې راځه صرف تماشا و ما سره به 10,000 شي زه بیا ستا نه ګټم راځه مخکې شه راځه پته به دې لګي راځه ما پسې څنګه شرط دی خدای ظالمه دا داسې شرط دی که ودرېږه دې اورې ته بخېږي او چې زه درله 3 اوازه درکړم نو ته به دې سټې ته رادانګې په درېیم اواز به رادانګم په 3 اواز به رادانګې خو چېرې په 3 اواز دې رو دانګل 15,000 به زه درکوم او که دې رو نه دانګل 15,000 به ته راکې صحیح ده نماز ګټم دا 15,000 روپۍ ته مخکې لیکو زه وایم بس مال یې راکړه نه مال یې راکړه ته اسیم ګټې د کو تا رو دانګل 10,000 روپۍ به درکړم بس صحیح شو ما به پوره 10,000 روپۍ راکړه 15,000 روپۍ په درېیم اواز باندې به راکوزېږم په 3 اواز به راکوزېږي مخکې نه راکوزېږم بیا خو بیا ما بېلې دي نه چې 3 اواز درکړم دې سټې ته به رادانګې بس صحیح دی خېږه خېږه بچي هغه درېیم خراخ ته وخېږه شروع کوه راکوشه نه نه درکوزېږم ما درې درېیم اواز یاد کړی دومره کمقه رښتې نه یم راکوشه نه 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 ما درې درېیم اواز یاد کړی او په درېیم اواز به درنه 10,000 روپۍ زه ګټم په درېیم اواز به درکوزېږم مخکې نه درکوزېږم زه په انګرېزي ته به درېیم اواز درکوزم هذا سیره داسې کار دی که نه دا 3 اواز به د سبا در کوم بیا به راکوزېږي خدای ظالمه بیا به دې اجازه درکړو غواړې رانه
زما راځي له تا یا الله خیر وکړي نه خو باندې پرې خو دم اوس که کوزیږه ما شرط ویله ما او که نه کوزیږه ما نه برا باندې ما زما راځي له ته جواب ورکړه یاد که زه درته ګوره رښتیا یم چې سار مې درلېږلی دی نو اوس د دغې نه خو زه نه یم خبر چې دا سر خوړلې په کومه لار تللی دی که نه ګوره وروره تا سره خپل د 50,000 روپو غم دی او ما سره د غټ په جوی غم دی زما خو پسې زوی روک شوی دی 15,000 روپۍ خو به دې بیا هم راشي ګوره لږه ستا واخله سړی تښتو خو نه خو دلته هم کور دی که نه نو غم مه کوه بشي انشاءالله ساده ګله بنده نو په شر دې واړولم که نه سلام علیکم دایسي وعلیکم السلام وباسي ولګي باندې تنې کم خاوې ولګي باندې تا چې کوم دی چاته سم کار درنه شوی دی سر خوړلي په چرمولو دی او چرمولو مه سړي ته خوله به څنګه وه غټړې بدې ښکارې ولګي باندې شو مګر په څنګه ونکې باندې شوی دا دې څه راځي که په لار کې راغلی یو کس مخکې راغلی ما ته ویل راځه ما سره شرط کېده 15,000 روپۍ بس ما ورسره شرط کېښود 15,000 روپۍ ما ویل ما سره 10,000 به شي 15,000 قرضدار یې ورکړم او 15,000 به واپس د حاجي ته ورکړم ته خو ډېر بهادر یې که نه بس انبن کې په ډبل کې ښه وایه بس هغه ایسته زه ونې ته وخېژولم او د دې ونې نه به ته په درېیم اواز باندې را کوزېږې ته واورېده او 10,000 روپۍ شرط شو صحیح ده بس زه به په ونه کې ناست وم هغه د تعلیم وزیر راغی 2 اوازه راکړو 3 مې رانه کړو وایي دا به درله سبا درکړم بیا زه په ونه کې باندې ناست وم مازدیګره پورې نو اوس هم په ونه کې اوس هم په ونه کې باندې یم دغه ته دا پته ولګېږي دا راکوز شو که نه په دویم اواز باندې بیا به ما بهېدلي په زه سهار به وختي راشم بیا به ونې ته وروخېږم ښه نو داسې څه لږ چې زه دې راکوز کړمه ست په وګټې هیله راځي منم دی داسې پرېږدې ورته ورکړي داسې څه دی که نه چې زه به دې اوس راکوز کړم راکوز مې که راځي راکوز مې که